ملا محمد یعقوب مجاهد د ملي دفاع سرپرست وزیر د پاکستان هیواد په هغه تصمیم کلکه نیوکه کوي چې د افغان کډوالو د ایستلو په اړه یې نیولی دی. محمد یعقوب مجاهد د ملي پولیسو د فراغت په مراسمو کې د پاکستان هیواد په وروستیو تصمیمونو کلکه نیوکه وکړه چې د افغان کډوالو د ایستلو په اړه یې نیولي دي. د اسلامي امارت د دفاع وزارت سرپرست وزیر وایي چې د پاکستان خلک او دیني عالمان دې د پاکستان حکومت د دغه تصمیم مخنیوی وکړي. دا پریکړه غیر عادلانه بې انصافه پریکړه ده. موږ د پاکستان د شریف او درانه ولس څخه او د هغوی د علماء کرامو او هغو درنو سیاسیونو څخه هیله کوو چې خپل دغه چارواکي چې په داسې شکل باندې د افغانانو سره وحشت او بربریت کوي د دې کار څخه راوګرځوي. ښاغلی مجاهد له افغان پانګوالو غواړي چې خپلې ټولې پانګې دې له پاکستان هیواد څخه افغانستان ته راوړي. شتمنو افغانانو ته چې په پاکستان کې مشتي غوښتنه کوو چې عاجل خپله ټوله شتمني خپله ټوله پانګه چې هلته یې مصرف کړې د هغه افغانستان ته رانقل کړي او هغه اقتصاد چې د دوی ستاسو په مټ باندې جوړ دی هغه ړنګ کړي او خپل افغانستان ته او د خپل ولس لپاره خدمت وکړي او وده ورکړي. شیر محمد عباس ستانکزی د پاکستان هیواد په وروستي تصمیم نیوکه کوي. وایي چې پاکستان هیواد هغه افغانان ځوروي چې د افغانستان او پاکستان د دفاع په لاره کې قربانۍ ورکړي او کډوالۍ ته اړ شوي دي. یوې دوه هفتو راپدې خوا وینئ چې زموږ په ګاونډ پاکستان کې چې زموږ یو ګاونډ مسلمان وروڼه دي او په ټول د تاریخ کې موږ له دوی سره په هره ساحه کې کومک کړی. زموږ تر 5 میلیونو زیات مهاجرین په پاکستان کې ژوند کوي. همدغه مهاجرینو چې د هر یو د کور نه یو شهید په دې ورکول شوی دی چې افغانستان استقلال او د پاکستان دفاع وکړي. همدا مهال خلیفه سراج الدین حقانی د کورنیو چارو سرپرست وزیر د نړیوالو هغه تورونه ردوي چې وایي د افغانستان اوسنی حکومت ټول شموله نه دی. په ټولو ادارو کې د نن زموږ داس په پولیس کې ازبک ورونه شته، تاجک ورونه شته، هزاره ورونه شته، پښتانه ورونه شته. دا مختلف ورونه د موږ تاسو چې په دغه نظام کې سره مشتمل یو. موږ دې ته څه ضرورت لرو چې دنیا موږ ته یا نور خلک ته نه راکوي چې افغان شمولی کوي پلانای شمولی کوي. الحمدلله د شمولیت شعار د موږ په خپل وجود کې موجود دی. الحمدلله په وروستیو کې پاکستان حکومت تصمیم نیولی چې په هغه هیواد کې میشت څه باندې 1,900,000 افغان کډوال له خپل هیواد څخه وباسي چې د پاکستان حکومت دغه پریکړه د ملي او نړیوالو غبرګونونو سره مخ شوې ده.